د کابل طبي علومو له پوهنتون څخه لسګونه زده کړیالانو ته د معالجوي طب په برخه کې له نظري زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل شول. د دغه فارغانو چې شمېر یې 3 اتیا تنو ته رسېده د فراغت په مراسمو کې د سرپرست حکومت لوړپوړو چارواکو برخه اخیستې وه. چارواکو په دغه مراسمو کې له فارغ شوو محصلینو سره ژمنه وکړه چې د ډېرو نورو زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. لکه څرنګه چې تاسو نظری درسونه خلاص کړل، بیا به تاسو یو کال سټاج دورې ته ځئ. نو الحمدلله زموږ شپږ تدریسي شفاخانې دا په هغه سټنډرډ چې یو معیاري سټاج پکښې وسي هغه ستاسو دپاره آماده دي. تاسو به یو بشپړ او یو معیاري سټاج وکړئ انشاءالله. کله چې مو سټاج خلاصیږي بیا به شپږ میاشتې خپل تحقیق دوره خلاصه کړي. بلخوا فارغ شوي محصلین د خپل فراغت په اړه د خوښۍ ترڅنګ وایي چې حکومت دې په کور دننه او بهر د فارغ شوو محصلینو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي او دغه راز د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته دې دندې ورکړي. دانش خود را از جاده‌های طبی و صحی تا این شهر سرمنزل مقصود رسانیدیم. تبریک و تهنیت عرض داشته و از کردگار عالم موفقیت‌های مزید را برای فرد شما آرزو و استدعا می‌دارم. فلهذا به عنوان شاگرد شما در عرصه طبابت از مقام محترم رهبری وزارت تحصیلات عالی تقاضا می‌دارم تا عده‌ای از این فارغین را جهت فراگیری بیشتر علوم مسلکی به سایر کشورها به گونه بورسیه تحصیلی بفرستند تا قوی‌تر قامت بلند کرده و فنی‌تر و بیشتر خدمتگزار جامعه نیازمند خود باشیم. دغه چارواکو په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ټولنې ته د دغه فارغانو وړاندې کېدل د طب په برخه کې یو مهم پرمختګ دی او دوی هڅه کوي چې دغه فارغو محصلینو ته د نورو زده کړو ترڅنګ د دندې ورکولو په برخه کې هم هڅې ترسره کړي. او نور انشاءالله موږ دا تعهد لرو چې دغه د طبي علومو پوهنتون چې مهم پوهنتون دی په افغانستان کې کوشش مو دا دی چې د فوق تخصص برنامه دا پکې فعال سي انشاءالله په چارو یې بوخت یو. همدا ډول نور مهم برنامه په کار اچولې دي چې دلته په دې پوهنتون کې یو طرحه جوړه سوې وه. بیا زموږ سره د پوهنتون سرپرست رئیس صاحب شریک کړه په طرحه د قدرمنو اساتذو په همکاري جوړه سوې وه. کله چې ما طرحه اداري کمیسیون مجلس ته وړاندې کړه $2,00,000 مصرف یې درلودی. باور وکړئ دا وزیر صاحبانو دومره په اخلاص باندې منظور کړله نظر موافق یې ورکړي چې بیخي داسې یو پاو هم نه دی پکې تېر سوی. ځکه دا یې د دې ملت اړتیا بله د دې ملت ضرورت یې بلي. د یادونې وړ ده چې کابل طبي پوهنتون تر دې مهاله زرګونه محصلین د طب په برخه کې فارغ کړي او سلګونه نور لا هم په زده کړو بوخت دي. سرپرست حکومت واک ته په رسېدو سره ژمنه کړې ده چې دغه پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه کوي او دغه راز د دغه پوهنتون تدریسي روغتونونه به په پرمختللو وسایلو سمبال کړي. عبدالله حیدرزی STR نیوز کابل.